بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د پولیټیکل ساينس نن ټاپک سوشل کانټریکټ تیوري ده او د سټیټ د اوریجن باره کې کوم تیوریز په شوي دي باغې کې د ټولو نه مشهور تیوري هم دا یو ده. دغه تیوري چې موږ نه د دې په شکل ولا دا درې پولیټیکل ساينټیسټ او دا درې وړ پولیټیکل ساينټیسټ چې دي نو دا یو د توماس هوبز چې د تقریبا ولا سم صدای کې تیر شوی دی. دا کشان جان لاک چې کوم دی د یو په دغه وخت کې د دوړه لکه په یو زمانہ کې یو بل سره هم اثر تیر شوی دی. روسو چې کوم دی د دې دوړو د مرګ نه پس پیدا شوی او درې وړه د سوشل کانټیکټ تیوري د پیش کړی دا. خو د درې وړو په خپل میانس کې څه اختلاف هم دی. نه هغه اختلاف هم تاسو ته پته ولګي چې هغه یو بل سره د دې څه اختلاف دی. درې وړه په دې باندې متفق دي چې او یو زمانہ داسې و چې دیس واز د سټیټ اف نیچر. سټیټ اف نیچر مینز چې دا د فطرت په حالت کې چې کله دنیا وا د فطرت زمانه چې کله وا نو او د انسان مازغم دا خبره اخلي نه چې ګوري او بالکل داسې دا چې کله خدای پاک آدم علیه السلام پیدا کو دنیا ته راوستو دا اولاد ډیر شونه داسې نه ته کې ډایرکټ هغه کوی شو هغه ریاست او حکومت جوړ کو. یو لوی زمانه په دنیا کې داسې تیر شوی را چې واقعي کې ریاست او حکومت او قانون نو چې کله دغه ادارې نه وي نو دغه زمانه د فطرت زمانه وا دي د سټیټ اف نیچر وای. بیا د دې نه پس دی وایي چې دا درې وړه چې بیا د خلک یو بل سره کېناستل او د یو بل سره یو کانټریکټ وکړو معاهده یې وکړه او د هغې کانټریکټ په ریزلټ کې سټیټ جوړ شو ریاست جوړ شو. نو په داسې طریقه باندې جوړ شوی دی. اوس د دې درې وړو چې یو بل سره کوم اختلاف دی هغه څه دی نو په دې کې د لومړي چې کوم دی توماس هوبز نو توماس هوبز وایي چې دا دغه زمانه چې کومه وه کومه زمانه دا زمانه د سټیټ اف نیچر او د فطرت دا زمانه وایي دا چې وانه دیس واز د ایرا اف سیلفشنس چې انسان بیسیکلی خودغرضه دی. نو چې د خودغرضه نه د خپل خودغرضۍ د وجې نه ځکه چې ریاست قانون خو نه وکنه نو چې قانون نو خلک به څنګه کابو کوي نو دوی خو چې قانون د دې د کابو کولو لپاره نه خودغرضۍ د وجې نه د یو بل سره جګړې شروع کړې دښمنۍ شروع کړې او ظلم او ستم شروع شو چې کم ضرور نه هغه کمزوري باندې ظلم کو. نو د دغه وجې نه چې دا بالکل دا لکه د ظلم یو زمانه وه دغه خلک چې ظلم او ستم نه او د لا لیسنس چې کوم چې قانون نو د دغه نه تنګ شو نو دی یو کانټریکټ وکړو او په هغه کانټریکټ کې دی دغې نه سټیټ جوړ کړو او خلک به یو بل سره کېناستل او دغه خپل د فری لایف چې کوم د ازادانه ژوند نه د دې نه دستبرداره شو د یو سړي یا د یو اسمبلي په حق کې او خپل ازادي چې کومه یې هغې له ورکړه. نو چې هغې له یې ورکړه نو اوس هغې سره دا اختیار راغی چې هغې دا نور خلک چې کوم دي نه دا به څنګه لیډ کوي څنګه به چلی نو داسې وایي سټیټ جوړ شو. نو په دې کې دا یو خبره ده چې د بادشاه چې دی یا چې کوم هغه اسمبلي ده هغې له زیات اختیارات ورکړل ابسلوټ اتھارټي وله ورکړه او نور د دې کانټریکټ نه پس چې اوس خلک د خپل حقوقو نه دستبرداره شو اوس هغې سره هېڅ حق نشته اوس هغې سره هېڅ څه پاور هم نشته او د دغه کینګ چې کوم دی که دی چې د دوی د نیډز او د ویشز مطابق رولینګ نه کوي نو هم د دوی سره د هغه د لکولو اختیار نشته لاره نشته. نو په دې وجه باندې دا لږه خطرناکه شوه. بیا جان لاک چې کوم دی هغه هغه پس دی نو دی وایي چې نه دغه زمانه چې کومه وه د سټیټ اف نیچر دا زمانه نه دغه زمانه کې خو پیس او محبت او مینه وه امن و نو چې د امن دور د محبت دور او خلک یو بل سره ډېر کوآپریشن کې اوسېدل نو چې دا دومره ښه دور و بیا دا خلک د دې نه ولې راووتل د دې ریزن دا پیش کوي چې دیر واز نن ټو انټرپریټ د لاز لکه د انټرپریټیشن د قانون د وضاحت لپاره خصوص پکار وکړه یو اداره پکار وه نه د قوانینو د ایکسپلینیشن او انټرپریټیشن لپاره یو اداره نه وه څوک نه نو لهذا کم سړی چې کوم نو هغه به د خپل لکه د هغې ویسټډ انټرسټ اخیستو لپاره لکه چې څنګه به یې غوښتل لاندې شان به یې انټرپریټ کو نو چې هر یو سړي په خپله د خپل فایدې لپاره قانون چا یو شان پې انټرپریټ کو چا بل شان کو نو د دې د وجې نه وایي مسلې جوړې شوې او د دغې مسلو د وجې نه دی کانټریکټ ته داخل شو. خو د ده د هغه نه چې کوم دی توماس هوبز نه په دې وجه باندې دا خبره بدله ده چې دی وایي چې کانټریکټس ور اکچولي ټو دا دوم نو دوه څنګه په لومبي کانټریکټ کې لکه هغه چې څنګه وایي نو هغه شان دی وایي چې خلک یو بل سره کېناستل او خپل رایټس یو اسمبلي لا یا یو شخص له ورکړل بادشاه له ورکړل او په دې طریقه سره چې کوم دی هغې خو بس ختم شو خبره. خو په دویم کانټریکټ کې بیا دقه ده چې کوم ګورمنټ دی نو دی او دا پبلک دا خلکو دی یو بل سره یو بل کانټریکټ وګورو او په دغه دویم کانټریکټ کې دی یو بل سره هغه چې لکه څنګه آیین چې نن سبا دی که نه نه آیین یو ډیفینیشن دا دی چې د آیین په اصل کې د رولرز او د رول په منځ کې د ریلیشنشپ د جوړولو یو معاهده ده. نو تک شان دی یو داسې معاهده وکړه نو دا یو د د ایډیالوژي چې اوس کوم ده
د تیوري نو دا د بل نه ځکه خدا چې دا دوه دي نو دې کې د یو د سټیټ او د ګورنمنت په میانس کې فرق کوي چې بلومبي کانټراکټ کې دا څه شو چې سټیټ جوړ شو او په دویم کانټراکټ کې بیا حکومت جوړ شو او نو دا دویم معاهده ور په دې معاهده کې داسې چلو شو چې لکه حکومت پابند جوړ کړی شي چې دوی به د خلکو خیال ساتي او کچره خلکو خیال نه ساتي بیا د خلکو سره دا رائټ شته چې دوی لري نو لکه this was more democratic than the Hobbes theory نو په دې باندې دا ښه شو بیا اوس روسو په دې نه د دې دوړو نه پسته اتلسمه صدای کې او هغه به هم خدا جوړ دی چې ویلي دي دا به هم سټډي کړي نو دا هغه خیره خدا وو دا هغه هم د شان د دې لاک شان خبره کوي چې دا د محبت او د امن او د خوشحالۍ او د آزادۍ زمانہ وا خو بیا به څه چلو شو نو د ریزن دا بدلې چې دی وی چې دا دوه ماران باسل کې دي تراله او یو مارچ کې د انکریز ان پاپولیشن دی چې کله آبادی ډیره زیاته شو نو چې آبادی ډیره شو چې سور آبادی ډیریږي کنه بیا خلک یو بل سره ټکراویږي دا غي هغه انټرست یو بل سره ټکراویږي نو د انټرست د کولیجن د وجینا او د ټسل د وجینا مسلې جوړ شي نو دغه مسلو د حل کولو لپاره اوسو اداره پکار و دغه وجینا دوی چې کومه پراپرټي چې کله پرایویټ پراپرټي دا مسله شروع شو نو دې سره وایي چې کومه نه ماینه ولا تاینه خبره شروع شوه دا زما د افکار کنه زو ته د خبرې چې کله شروع شوه جګړه شروع شوه او دغه جګړو د مسلو د حل کولو لپاره بیا اداره پکار و نو دوی کانټراکټ ته داخل شو او دوی سټیټ جوړ کړ دې په کې د جنرال ویل دا خبره کوي د چې هم سور د خپل هم دا جنرال ویل صحیح نه ډیفاین کړي چې جنرال ویل څه وی لګای کنفیوز دي جنرال ویل په ډیفاین کولو کې اکچولی خاص کې جنرال ویل چې کوم دی نو دیس از د ویل اف د میجورټي چې اکثریت سوي نه هغه د جنرال ویل وی کنه د ډیرو خلکو وینا لګا د ډیرو خلکو رائے پرسپشن نو دی د جنرال ویل وی خو دې دا وی چې دا جنرال ویل چې کانټراکټ شو جنرال ویل په نتیجه کې سټیټ جوړ شو او جنرال ویل نیور ران دې ځای کې کوم دی نو دا یو خبره ده چې ټولو نه اخیری کې چې دا اوس هم ډیر شوی دی د روسو نو د روسو چې اوس ډیر شوی دی نو د ایډیالوژي او د تیوري چې ده د لکه د جمهوریت یو لوی علمبردار نو د دې د تیوري چې کوم دی په دې کې د یو اس هغه د ډیکلیریشن اف انډیپندنس په امریکا کې چې کوم کنه دا غي د انډیپندنس معاهده چې کوم و نو دا په اصل کې د دې تیوري نه غي رڼا واغسته د کوم معاهده وکړه دا هغه ډیر زیات پروف نشته د دې خو شته چې فرنچ فرانس کې کوم ریولوشن راغلی او په 1789 کې او هغه کې هغه څنګه ریولوشن راغی بیا د خلک یو معاهده شامل شو نه معاهده بالکل د تیوري چې کوم نن د هغه خلک چې د دې متاثر او نه د دې رڼا غسر او دای کړی دا نو مطلب د خبرې دا چې د سوشل کانټراکټ چې کوم دی نه دا په پورا فارم کې کنه دي نو ټو سم ایکسټنټ په یو فارم کې او د دنیا په ملکونو کې یا په ځای کې اپلای شوی دی نه پریکټیکل شیپ راغلی اوس که دا ټول موږ چې دا درې وړه سوي نو درې وړه په دې متفق دي کنه چې سټیټ اف نیچر او بیا کانټراکټ شو بیا سټیټ جوړ شو اوس په دې باندې په درې وړو باندې کومه اورال کریټیسیزم کوو کریټیکل ایوالویشن یې نه بسې نو دوی خبره خدای چې د دې هیستوریکل پروف نشته لکه هیستوري په کتابونو کې دا خبره نشته چې خلک چرته رايوځي شوی دی هغه کانټراکټ کړی دی او بیا سټیټ جوړ شوی دی دویم دا چې سډن چینج از امپوسیبل لکه اوس داسې څنګه کېږي چې پرون پورې دا خلک په اسمان نه پوهېدل او نن دوی دومره زیات پوه شو چې د دوی په ذهن کې دا خبره رااله چې ولې نه چې موږ یو بل سره کینو او ریاست جوړ کړو حکومت جوړ کړو قانون جوړ کړو ادارې جوړ کړو داسې وایي نشي کېدی که نه سډن چینج چېرته راتلی شي داسې او بل دا چې یو د دې کانسیکوینسز خطرناک هم کېدی شي هغه داسې نو که چېرې دا خلک بله ورځ یو بل سره کېناستل یو بله معاهده وکړه د سټیټ ختمولو نو بیا به څه کېږي نو دا یو خبره ده خو بیا هم که دا هر رنګه ده خو دا د دې نور دوه چې کوم دي لکه لومبۍ چې کوم ډیواین اوریجن تیوري وه چې سټیټ د خدای په حکم باندې جوړ شوی دی نو د خدای په حکم باندې نه دی جوړ شوی دا انساني اداره ده انسانانو جوړه کړې ده نو دا هغې نه خو دا ښه شوه چې کم از کم دوی وایي چې خلک یو بل سره کېناستل نو اټ مینز چې دوی دا وایي چې دا سټیټ انساني اداره ده دومره خو خبره وشوه بله دا خبره ده چې په دویم کې چې کوم دا و چې فورس تیوري چې کومه وه چې د طاقت او د قوت په لاره باندې جوړ شوی دی او هغه بالکل یو اتارټیرین سټیټ یې جوړو نو د هغې نه برخلاف وایي دا ډیموکریټک ده د هغې مقابله کې نو دا د هغې نه ځکه چې کوم نه فار بیټر ده او بلکې په دې کې سمه مسله وه د دې هسټوریکل پروف نشته نو هغه فردر ریسرچ لپاره یو لاره هواره کړه او بیا د دې نه پس چې کومه تیوري راله نو هغه د سټیټ د جوړېدو په هکله باندې بالکل اکوریټ تیوري ده نو چې هغه اکوریټ تیوري کومه ده هغه کومه تیوري ده او بله ویډیو کې ډسکس کوو د الله په امان